سکون رسنیز ګروپ چې د شاوخوا 2 کلونو را پدې خوا په هلمند ولایت کې په فعالیت پیل کړی دی چې رادیو یې تر 15 ساعته پورې بیلابیل نشرات وړاندې کوي چې اسلامي، کلتوري، ټولنیز، ادبي، سیاسي، فرهنګي، معلوماتي، زراعتي او هر اړخیزې خپرونې پکښې شاملې دي چې نن چهارشنبه د 1400 هجري شمسي کال د قوس د میاشتې په 14 نیټه د هلمند ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل او د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر مولوي محمد قاسم ریاض د نوموړي رسنیز ګروپ څخه لیدنه وکړه. د یادې لیدنې پر مهال د ولایت مقام د مطبوعاتو مسؤل مولوي محمد قاسم ریاض د سکون رادیو د بیلابیلو خپرونو او نشراتو څخه خوښي وښودل او زیاته یې کړل د اطلاعات او کلتور ریاست په پوره ملاتړ او همکارۍ د سکون رادیو ترڅنګ ولاړ دی او د اطلاعات او خبر رسونې په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوو. نن مو د سکون رادیو څخه لیدنه وکړله. ماشاءالله د دوی هغه ترتیبونه او د دوی کومې د خپرونو چارې چې وي هغه مو د نږدې ولیدلې، د دوی هغه تعمیراتي چارې مو هم ولیدلې، د دوی کوم د خبر په جوړولو په اړه چې کوم وسایل او اسباب او هغه څه هم لیدنه وکړل. ماشاءالله ډېر خوشحاله سو، په لیدلو باندې زیاته خوښي احساس کوو. د دوی خپرونې مو هم وکتلې، همدارنګه مو د کارمندانو د مسؤلینو سره ډېر ښه مجلس درلودی، پوښتنې مو وکړلې. نو د دوی د خبرونو څخه ډېر زیات خوشحاله یو. خبرونه او همدارنګه د دوی هغه خپرونې چې وي هغه تر ډېره حده پورې د ولس او د خلکو دپاره ګټورې وي. الله پاک دې نور هم توفیق ورکړي چې د خپل ولس خدمت وکړي. هلمند کې د سکون رادیو مسؤل حافظ احمد نصرت وویل خوښ دی چې هلمند کې د یوه داسې رسنیز بنسټ له لارې ټولنې او خلکو ته نشرات او خپرونې وړاندې کوي چې ولس یې له خپرونو او رسنیزو فعالیتونو څخه رضایت لري. نوموړي د اوسني حکومت څخه غوښتنه وکړل تر څو د محلي رسنیو مالي لاسنیوی او ملاتړ وکړي تر څو ټولنې ته پر وخت او بې پرې ډول نشرات وړاندې کړي. د هلمند د اطلاعات فرهنګ ریاست له مسؤلینو مننه چې د سکون رسنیز ګروپ د فعالیتونو او روانو چارو څخه لیدنه وکړل. موږ په خپل ټول توان د هلمندي ولس لپاره خپل رسنیز خدمتونو ته همداسې دوام ورکوو او تر ډېره اوس موږ توانېدلي یو چې د ولس باور را خپل کړو او په رسنیزه برخه کې هغوی ته رسنیز خدمات او نشرات وړاندې کړو. په دې وروستیو کې ډېری رسنۍ له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دي. زموږ غوښتنه له اوسني حکومت او ملاتړ بنسټونو دا ده تر څو د رسنیو حمایه وکړي، تر څو د رسنیو په برخه کې چې کومې ستونزې اوس وجود لري د مالي برخه کې هماغه ستونزې له منځه ولاړې سي او دغه برخه لا هم ډېره پیاوړې سي. بل لور ته بیا هلمند میشتې هم د سکون رادیو له نشراتو خوښ برېښي او وایي دوی د سکون رادیو بیلابیلې خپرونې اوري او د یادې رسنۍ څخه یې په بیلابیلو برخو کې ډېر څه زده کړي دي. بس ډېر ځینې راځي هم ډېر څه مې ځینې زده کړي دي، معنا پارسه باندې پوه سوی پارسه مې سر خلاصوی دي. د سکون رادیو خپرونې اورو لکه کرکټ او داسې نورې خپرونې ډېرې خپرونې اورو. ډېر خوشحاله د سکون رادیو څخه ځکه چې دوی موږ ته ښه خپرونې وړاندې کوي او دوی موږ ته د کرکټ خپرونې وړاندې کوي پر وخت باندې. بس هغه خپرونې اورو چې تازه معلومات راکوي په هلمند یا په افغانستان کې چې نوې دغه راڅوی دی موږ دا معلومات راکولی سي او دغه سکون رادیو چې دا موږ په دغه دوه خبرو. هلمند کې داسې مهال د سکون رادیو د ادارې څخه د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو لیدنه وکړه او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ چې افغانستان کې تر اوسه ډېری محلي رسنیو خپل فعالیت د اقتصادي ستونزو له کبله درولی او ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې دندې سوي دي. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.